د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د رغنیزو پروژو ګټې اخیستنې ته سپارل. په دغه پروژو کې چې استنادي دیوالونه، سربندونه، برېښنا کوټ، سړکونه او کانالونو پاکول شامل دي، د کلیو پراختیا ریاست تر چتر لاندې د ډاکار مرستندویه ادارې له لوري د نړیوال بانک په مالي ملاتړ ورغول شوې. نن د کلیو پراختیا پراختیا ریاست تر چتر لاندې د ډاکار موسسې په تخنیکي همکارۍ په کوټ ولسوالۍ کې و پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې په دغه و پروژو باندې 6.5 میلیونه لګښت راغلی او په سلګونه بیکاره وګړو پکې دغه سیمې کار وکړ. په دغه پروژو کې ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. مزدوري مو شو، کار مو شو، نو دا سهولت شو، رڼا ته به سړی سبق به ووایي، مونځ به وکړي که نه، هغه هم یو فایده شوه او پیسې هم پکې وګټلې. نو خپله پکې ګیل کار او ما پکې ګیلکاري کړې. دې نه زموږ خوشحاله یو که نه چې زموږ په دې باندې ډېره ښه زندګي او ژوند روان شو. 2 روپۍ درک نشته دی او موږ ته دا روپۍ راکوي، نو موږ ډېر خوشحاله او موږ آینده لپاره هم دا غواړو دوامداره شي او موږ سره کومک او مرسته په همدغه طریقه باندې وکړه چې زموږ ځایونه هم جوړ شي او زموږ غریبان کاروبار هم وکړي. دا خو زموږ ګوره داسې په 50 کلنۍ نه همداسې دا زموږ ارمان دی چې خدای پاک زموږ افغانستان آباد کړي. انشاءالله چې اوس آبادۍ په طرف روان دی. پخوا به داسې و چې کار به نه و، بس دا رواني تکلیف خلکو اخیسته و، خو چې کله دا مؤسسه راغله او کار راغی نو کلیوالا ټول ورباندې ولګېده، کار یې شروع کړ ورباندې، نو بس هغه رواني تکلیف الله په فضل سره ختم شو، ولاړ شو. د کوټ ولسوال بیا ډاډمن امنیت، د ولسونو پراخه ملاتړ، د هغوی غوښتنې او زیات ضرورتونه د دې لامل بولي چې په دې ولسوالۍ کې لسګونه رغنیزې پروژې پلي شي. غټه وجه همدغه ده چې د قومونو د ولس سره، د قوم سره او د حاکم نظام سره هماهنګي ده. د دې وجه نه دوی کارونه پر مخ وړل کېږي او کوم خلک چې د دوی خدمت کوي د هغوی قدرداني کوي. نو د دې وجه نه د دوی کارونه د نورو ولسوالیو په نسبت باندې ډېر دي او خلک هم ډېر غوښتونکي دي. بالکل د مشرانو کارونه ګوري چې کوم ځای کې ضرورت دی نو منډه وخي کینی نه، خپل ولس فکر ورسره دی، خپل ولس لپاره دوی هر قسم منډه وخي. د یادونې ده چې په کوټ ولسوالۍ کې د PMS جاپاني موسسې له لوري بالاکوټ په نوم د پیل شوي کانال چارې چې شاوخوا 4 کیلومتره اوږدوالی لري او څه د پاسه 1500 هکټاره ځمکه به خړوبه کړي هم په لنډ وخت کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.